د وی سوات ګرانو کتونکو سلامونه. کتونکو مونږ غواړو چې د حالات واقعیاتو نه باخبر ساتلو سره سره مونږ تاسو ته شعوري پیغامات هم درکو. د سوات په حواله باندې به تاسو ته څه کالي پته چې ډېره زیاته ګرمي ده، د 40 نه والا تر د 240 پورې سنټیګریډ ختلی دی او محسوسیږي د 15 او 40 پورې. وجه دا څه کیدی شي که مونږ فکر وکړو نو سوات د بوټو د ښکلاګانو د ځنګلونو کور و. غرونه چې دي هغه زمونږ د ځنګلونو نه خالي شول، ګنجیان شول. میداني علاقو کې مونږ ونې بوټي پرې نه ښودل، آبادیانې ځای په ځای روانې دي او بې ډوله آبادیانې روانې دي. نو که مونږ لږ په دې حواله باندې فکر ونه کړو نو مونږ به خپل را روان نسلونه چې دي هغوی ته به تباهي ورکړو. راځئ چې نن مونږ په دې حواله باندې لږ فکرمند شو او را روان د پشکال موسم دی. په دغې موسم کې مونږ ډېرې زیاتې ونې نه الیږو. د دې سره سره مونږ کال په کال باندې د ونو بوټو د نالولو هغه کم زمونږ مهمات چې دي هغه جاري وساتو او کم ځای چې مونږ ونه کټ کوو یا کم ځای مونږ آبادي کوو په هغې کې ونې هغه مونږ کټ کوو نو د هغې ونو په ځای باندې مونږ نوي بوټي نه حل کړو. نو مونږ به د دې موسمیاتي بدلون نه د کم چیلنجز چې دي د دې نه به مونږ بچ شو او مونږ به خپل را روان نسلونو ته یو محفوظ او ښه مستقبل ورکړو.